السلام علیکم. که تاسو غواړئ چې مونږ په ای آی باندې د انسان په شان आवाज بالکل فرعي جوړ کړو، نو دا आवाज محبوب بای په ای آی باندې جوړ کړی دی چې دا کوم انداز تاسو لګولای شئ. تاسو دا ویډیو وکتله په دې کې چې دا کوم وایس جوړ شوی دی دا بالکل په ای آی باندې جوړ شوی دی. نو آیا موږ دغه شانتي کې وایس دا په ای آی باندې څنګه جوړ کړو او څنګه دا انسان په شانتي کې او هیومنسټک سټایل کې موږ په پښتو کې دا وایس جنریټ کړو. په انګلیش کې دغه شان نور چې کومې ژبې دي په هغې کې خو موږ په اسانه طریقه باندې وایس جنریټ کولی شو، خو آیا موږ په پښتو کې هم دا وایس جنریټ کولی شو په اسانه طریقه؟ نو راځئ زه تاسو ته په دې ویډیو کې په دریو طریقو سره چې کوم دی وایس اوور جنریشن درخیمه. نو راځئ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. تاسو ورسئ چاټ جی پی ټي ته او کومه سټوري یا کوم دپاره تاسو وایس اوور جنریټ کوئ نو هغه به دې ته پیسټ کړئ او دلته به دې ته سمپل وایي چې به دې کې پنکچویشن ایډ کا اسمې پنکچویشن ایډ کر دو. یو خو دا خبره شوه پنکچویشن ویلی کېږي دا ګرامیټیکلی چې کاماز وغیره دا چې کوم دی دا کې ایډ او بله دا به ورته ووایي چې په دې کې کم هیومنسټک سټایل لپاره کم هر څه راځي لکه خندا شوه دغه شانتې کې یو ځای کې اواز کښته کول یو ځای کې کښته کول نو هغه خبر ورته تاسو وکئ. هغو ته به دې سټایل هم کولی شئ اسمې هیومنسټک چیزیں بھی ایڈ کر دو فار اے آئی جنریټر. سمپل تاسو ورته دا خبره وکئ او بیا ورته د مثال هم ورکئ چې لایک لپینګ یا لایک هنس نوا LAUGHING دا چې کوم دی دا به تاسو ته دې ته ورکئ. نو چې کله هم دا ولیکه بیا به سمپل چې کوم دی دا تاسو دې ته سبمیټ کوئ. تاسو دا لیدلی شئ چې دې موږ له دا مزیدار سکرپټ لیکلی دی. اوس سمپل تاسو په دې کاپي آپشن باندې کلیک کوئ او دا کاپي کوئ. اوس به راشئ دلته تاسو کروم براوزر ته. کروم براوزر کې به تاسو دلته راشئ کروم براوزر کې به سرچ کوئ 11 لیب. چې 11 لیب هم سرچ کو بیا به تاسو په جیمیل باندې ساین اپ شئ نو تاسو به داسې انټرفیس راشي. اوس به مونږ سپیچ جوړو نو د هغې لپاره چې کوم دی تاسو په دې هوم سره به دې ټاګل په دې باندې به کلیک کوئ. بیا به راشئ دلته دې پین کې ټیکسټ ټو سپیچ دی په دې باندې به کلیک کوئ. تاسو سره به داسې انټرفیس راشي. اوس چې کوم دی چېرته تاسو د خپلې خوښې مطابق په دې کې دغه سرچ کوئ کم اواز دی هغه پې لګوئ نو د هغې لپاره چې کوم دی تاسو سمپل په دې باندې به کلیک کوئ. دلته چې تاسو په دې باندې کلیک کو نو زما چې کوم خوښ دی نو هغه ادم دی. دا ادم به تاسو سرچ کوئ او په دې باندې به صرف کلیک کوئ. ما په دې باندې کلیک کړلی دا زما سره الاو شوی دی انیبل شوی دی. اوس چې کوم دی هغه ټیکسټ چې کوم مونږ چاټ جی پي ټي نه کاپي کړی نو هغه به سمپل دلته مونږ پیسټ کو. دا مونږ پیسټ کو. اوس چې کوم دی دلته به تاسو سیټینګ دی په دې سیټینګ کې چې کوم دی تاسو سټیبلیټي هر شی چې کوم دی دا خپلې خوښې موافق کولی شئ، خو چې په دې کې کم یو دی دا به دغه شانتې کې صحیح. اوس دلته تاسو ماډل یې درکړي دا ماډل هم تاسو کتی شئ، خو دا یو داسې ماډل دی چې په دې کې انګلیش پښتو 71+ GB دی پکې دا 11V3 دا زبردست ماډل دی. نو په دې باندې به تاسو کلیک کوئ نورې ګوتې په دې کې نه وهئ. بیا به سمپل چې کوم دی تاسو په دې باندې کلیک کوئ شاته به راشئ بیک به شئ او دلته به جنریټ ټو سپیچ په دې باندې به کلیک کوئ. بل خبره دا چې دې اپ هم تاسو ځان ډاونلوډ کړئ هغه هم پلی سټور کې اویلیبل دی. السلام علیکم. که تاسو غواړئ چې مونږ په ای آی باندې د انسان په شان आवाज بالکل فرعي جوړ کړو، نو دا आवाज محبوب بای په ای آی باندې جوړ کړی دی چې دا کوم انداز تاسو لګولای شئ. هو همداسې دا اواز چې کوم دی دا مونږ په ای آی باندې جوړ. اوس د که چېرته تاسو وایئ چې زموږ څه کرکټر ډېر دي د کرکټر دپاره مختلف اواز نو هغه په ګوګل ای آی سټوډیو کې جوړېده او بله طریقه چې کوم ده د هغې نورې طریقې هم دي خو د هغې لپاره اسانه طریقه دا ده که نه چې تاسو سره ډېر کرکټر وي مثال په طور کارټون چینل دی او د هغې لپاره تاسو وایئ چې مختلف مونږ ساونډونه دا کریټ کړو نو هغه چې تاسو کریټ کوئ نو هغې کې تاسو ته ډېر مشکل وي. د هغې لپاره دا ښه ده چې تاسو کیپ کټ یوز کوئ یا بل شی یوز کوئ نو په هغې کې په دې ساوند باندې افیکټ لګوئ. نو دغه چې کوم دی دا ویډیو تاسو له ما جوړه کړې وه خو ما تاسو ته مخکې ویلي چې په دې کې به زه 3 ویب سایټې ښیم.
خو هغه نورې کومې ویب سایټ چې دي سپیچیما نو هغه لږې کمزوري دي د دې په نسبت. سپیچیما خو هم ښه دی او بل ما اے آی سټوډیو یاده خو اے آی سټوډیو دا په موبایل کې کار نه کوي او په پی سي کې کار کوي. خو ما چې قلار شدي چې په پی سي کې کار کوي پښتنو سره اکثر کسانو سره چې کوم دی دا لیپټاپ او دا کمپیوټر وغیره نه نو ما دې وجه نه چې کوم دی دا په موبایل کې ریکارډ کړه. نور هم که تاسو څه کوېسچنې کولی شئ څه سوال مې نو هغه په کمنټ کې وکړئ. مننه. السلام علیکم.